یو شخص و د هغه ماشومان وږي شوي وو. دی لاړو دریاب غاړې ته چې مایار راونیسي خپلو ماشومانو ته یې ویسي. هر کله چې دی ماهي راونیسي یو عهدېدار شخص راځي او ماهي ترېنه را اخلي. دی ورته وایي چې ماشومان مې وږي دي، ماشومانو ته یې وړمه. هغه شخص بیا ترې غوښتنه کوي او بالاخره دغه ماهي جبرا په زوره ترېنه را اخلي. دغه شخص ډېر ناراضه شي او په ژړا ژړا شي. هغه شخص چې ماهي ترېنه راخستی هر کله چې ماهي سنبالوي په ګوته باندې چیچي او شدید درد احساسوي، خو بیا خو ځي بالاخره دغه ماهي په کور کې پخوي. هر کله چې پوخ کړي او خوراک اماده شي د خوراک پر وخت کې بیا د درد احساس کوي او دغه درد ورځ په ورځ زیاتیږي. بالاخره ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر ورته یو اندازه تداوي کوي خو د وخت په تېرېدو سره بیا مراجعه کوي چې درد مې شدید شوی. ډاکټر ورته وایي چې موږ تداوي وکړله خو مګر ستا ګوتې کټ کول اړین دي ځکه ګوته کې زهر دي. او بالاخره دغه شخص مجبوریږي چې عملیات خانې ته انتقال شي او ګوته ترېنه کاټه کړلی شي. بالاخره عملیات خانه کې ګوته یې ترې کاټ شي. وخت تیریږي بالاخره دوباره دغه درد احساسیږي او د لاس خپړی شدید درد کوي. نو مجبوریږي چې ډاکټر ته دوباره مراجعه وکړي. هر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړله وروسته تشخیص نه ډاکټر ورته وایي چې زهر زیات شوي دي او د لاس د خپړې کټ کول اوس اړین دي تر څو وجود ترېنه وساتلی شي. دغه شخص ډیر پریشانه شي خو بیا هم مجبوریږي د لاس خپړه ترېنه کاټ کړلی شوه. وخت تیریږي بالاخره درد دوباره پیدا کیږي او د لاس مټ یې شدید درد احساسوي. دوباره مجبوریږي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. هر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر ورته وایي چې زهر خو دې مټ ته جګ شوي دي او اوس مجبور یو چې مټ کاټ کړو. دغه شخص په دې خبره باندې ډیر پریشانه شي خو مجبوریږي او بالاخره مټ هم ترېنه کټ کیږي. نو دی سوچ کوي او پریشانه ګرځي چې اخر مانه څه ګناه شوې ده چې د هغې په عذاب کې زه مبتلا شوی یم. په دې سوچ کې همغه شخص وریادېږي، خپله خطایي وریادېږي چې یو شخص نه په زوره باندې ماهي رانیولی و راخیستلی و او کوشش کوي چې همغه شخص ته اوس ورشي، همغه شخص پیدا کړي او بخښنه ترېنه وغواړي. بالاخره ګرځي او یو وخت داسې راځي چې همغه شخص سره مخامخ کیږي. هر کله چې همغه شخص سره ملاقات یې وشي خپله دردناکه واقعه ورته تېره کړي، ورته وایي چې تا نه مې په زوره ماهي راخیستلی او هغې ورځې نه زه په داسې عذاب مبتلا یم، ما ته بخښنه وکړه. همغه شخص چې هر کله د دې شخص دغه دردناکه واقعه واوري نو مجبور شي بالاخره ورته وایي چې الله پاک دې تا ته بخښنه وکړي، ما بخښلی یې. نو دوستانو د مظلوم بددعا نه باید ځان وساتو. والسلام.